अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम टॉप स्टोरीज की आयास खान तासो पर खिदमत के हाजिर दे नन टॉप स्टोरीज के मुख्तलिफ चिकम टॉपिक्स मंगरौड़ी पागे बाने बद कदरमनो मिलमनो रायलू अहम टॉपिक्स दी चूँकि 13 से या 1300 मुदेरा से खैबर पख्तूनख्वा की द पुलिस पर कारकर्दगी बांधे द दिन उड़ान چې د پولیس په کارکردګۍ راشو مونږه پولیس چې څومره قربانۍ ورکړې دي د خیبر پختونخوا پولیس خاص کر په وار ان ټرر کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې چې څومره قربانۍ ورکړي د خپل تن بدن او زیاتره چې کوم دی په کورونو کې اوس هم زخمیان پراته دي د هغې نه انکار نه کوو موږ د هغې ستاینه کوو موږ هر وخت د هغې ستاینه کړې ده او په هغې باندې موږ هغې ته سلوټ کوو خو دې سره سم کو د 1300 مدیره سي موږ چې خیبر پختونخوا کې د پولیس کارکردګي وګورو نو په هغې باندې یقینا سوالونه اوچتېږي او دا زموږ کار دی چې په هغې باندې سوال اوچت کړو کو تاسو ګورئ د شریفه بیبي کیس وشو په هغې کې یو سیاسي کنیکشن راووتو د علي امین ګنډاپور خبرې کېدې د هغې نه پس د هغې نه وړاندې کو د مشال خان کیس ته موږ ګورو د مشال خان کیس کې چې کوم سیاسي کنیکشن راووتو بیا د هغې نه پس د هغې هغه کوم مین کس و هغه چرته لاړو غیب شو تر اوسه پورې نه دي نیولې شوی بیا د هغې نه بعد اسما مردان کې چې کوم کیس وشو د ماشومې د 3 کالو ماشومې سره زیاتې وشو او ووجلې شوه تر اوسه پورې تر نن تاریخه پورې د هغې د قاتلانو او د هغې سره د زیاتي کولو هېڅ پته ونه لګېده باوجود د دې او د دې هر څه باوجود چې ټولې میډیا کې خبره ښکاره وه د مردان ډي پي او په پریس کلب ته لاړو صحافیانو باندې فشار واچو چې تاسو دا خبر غلي کړئ د آیا د ډي پي او د پولیس دا کار دی چې هغه به صحافیان منې کوي د خبر ورکولو نه بیا کو دغه ځای ناظم اعلی خبره کوي دغه نه سکیورټي علي د دې نه وړاندې که مونږ د مشال خبره کړې ده د مشال کیس خیبر نیوز راوچت کړی دی خیبر نیوز ته دا کریډټ ځي چې د مشال کیس چې څومره هایلایټ شو دا هم د پولیس کوشش په هغه ټیم کې چې دا خبره په یونیورسټۍ کې دباو شي په یونیورسټۍ کې ختمه شي د دې ګواه چې کوم دی دغه ډي اس پي او هغه ځای کې اس اس پي چې په یونیورسټۍ کې په خپله موجود و او د هغې په موجودګۍ کې دغه قتل شوی دی نو دغه د پولیس کارکردګي وه د دغې مشال کیس دوران د خیبر نیوز چې کله د خبره ټیک اپ کړه دغه مثالي پولیس او دغه مثالي ډي پي او د خیبر نیوز چې کوم مردان کې د مردان د خلکو دپاره یو نوی سټیشن کوراو کړی دی کروڑونو روپۍ په هغې لګېدلي هغې نه سکیورټي واپس کولې چې تاسو د هغه د خوښۍ خبرونه نه چلوئ پرون هغه خبره حمایت الله معیار سره هم وشوه حمایت الله معیار چې کله د مردان د ډي پي او د خواهشاتو د حکومت سره یو شان نشو چلیدی نو د هغه هم سکیورټي واپس کړی شوه خو د دې نه علاوه بیا کو تاسو ګورئ په کوهاټ کې 13 ورځ آسمارانی کیس شو آسمارانی کیس پولیس تر هغې پورې رجسټر کو نه تر څو پورې چې دغه چې کوم مین قاتل و هغه د ملک نه تښتېدلی نه آیا پولیس باندې چا فشار اچو پولیس باندې چا دباو اچو پولیس ته مخکې آسما رانی کمپلینټ هم کړی د پی ټي آی د کوهاټ چې کوم صدر دی هغه ته هم شکایت کړی خو هېڅ په هغې فایده نه ده کړې دی هېڅ هغې مطلب بلکې الټا پولیس چې کوم دی تر اوسه پورې بخښنه غواړم ناکامه دی په دې کې هم ناکامه دی چې دا کس د کوهاټ نه څنګه ووتو دوبۍ ته یا بهر ملک ته څنګه ورسېدو دا ټولې خبرې مطلب جواب طلب دي د دې د پولیس نه جواب طلبي ضروري ده موږ دا نه وایو خو کم از کم د پی ټي آی لیډرشپ چې په پنجاب کې په سند کې یا په نورو ځایونو کې جلسې کوي نو دا د نه وایي چې ما د خیبر پختونخوا پولیس نه چاکلیټ پولیس جوړ کړل پولیس کې یقینا ښه خلک هم شته خراب خلک هم شته خو دا تېره کارکردګي چې ما د 3-4-5 کیسونو راواغېسته د دې نه ثابتېږي چې کومې دعوې د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ کوي غیر سیاسي دغه صرف دعوی دي تر اوسه پورې په حقیقت کې چې کوم دی دغه کارکردګي د ټولو خلکو ته ښکاري د دې نه موږ انکار نه کوو چې د پولیس په وارنټر کې ډېرې قربانیانې دي ډېر شهادتونه دي د هغې نه هېڅ انکار نشته خو څه چلو شو د 13 مدیره سي چې دغه غیر سیاسي مثالي پولیس کارکردګي دا ده چې پرون سپریم کورټ کې هم د دغې پولیس په کارکردګۍ باندې یو شمېر سوالونه اوچت شوي دي نو دغه شان د هغې لیډرشپ له سوچ کول پکاري چې هغې د پښتونخوا پولیس باره کې مثالي او چاکلیټ بوایز ته موږ جوړ کړل نو دغه بیانونو باندې لږ غور کول پکار دي یقینا پولیس کې د ریفارمز ضرورت دی د پولیس چې کومه دا مسله ده په زمونږ په ملک د لا اینډ آرډر دا د دې نه چې کوم دی داسې مسله جوړه شوه چې زموږ پولیس ښه پولیس ستاسو پولیس خراب پولیس دلته چې کوم دی مثالي پولیس دي پنجاب کې سند کې بلوچستان کې دا په رشوت باندې چلیدونکي پولیس دي دا ټول یو شان پولیس دي د کراچۍ نه واله خیبره پورې بولانه پورې یو شان پولیس دي یو شان رویې دي هغه کلونیل سټایل دی دې کې د ریفارمز دې کې د اصلاحاتو غټ ضرورت دی او د ملکي سطح باندې دې کې ضرورت دی ځکه چې انصاف شروع کیږي
د ګلي محلې نه د پولیس د اف آی آر نه نو دغه چې څو پورې موږ پولیس کې ریفارمز نه کړي کوم هم څومره وایو چې موږ پولیس بدل کړل اوس چاکلیټ پولیس دی او راشي پولیس وګورئ او هغلته پولیس وګورئ دا به انتهایی غلطه خبرې دا خو موږ تاسو ته یو بیک ګراوند ښودو چې موږ په نن پروګرام کې کم کم ټاپکس باندې خبرې کوو یو تمهید هم تړو دې نه علاوه موږ سینټ الیکشن باندې هم خبرې کوو د سینټ الیکشن تاریخ اعلان شوی دی 3 مارچ باندې به کیږي د سینټ په بلوچستان کې چې څه وشو د هغې نه پس زموږ چې کوم رابطې کې د مختلفو سینیټر سره مختلفو مشرانو سره پارلیمنټیرین سره نو پیپلز پارټۍ چې کوم د هاوس ټریډینګ یا کومه خبره چې روانه کړې ده په بلوچستان کې نو صدر زرداري صاحب په فاټا کې هم کانټیکټ کړي دي او په فاټا نه هم کم از کم څه نه څه تعداد کې سینیټران هغوی غواړي چې د هغوی پارټۍ په ټیکټ باندې راشي ځکه چې سینټ کې هغوی خپل تعداد پوره کړي او ان شارټ بولي روانه ده رو به وخت سره 3 مارچ پورې دا بولي کوم ځای ته رسي موږ به تاسو دې نه خبرو دې سره سره بل اهم ایشو د افغانستان ایشو ده افغانستان کې کو تاسو ګورئ تېره 2 هفتو راهیسې مسلسل د بمونو د چاودنو یو سیریز و چلېدو او آخري چاودنه چې کوم دی چې پکې 15 یا خواوشا 100 پورې کسان چې کوم دی په هغې کې شهیدان کړي شوي دي د هغې نه پس بیا نن یو وفد راغلی دی پاکستان ته د افغانستان چې ورته یو مطلب یو های لیول ډیلیګیشن وایي پکې د هغې ان ډي ایس چیف او انټیریر منسټر پکې دي ستانکزی صاحب او بمرک صاحب راغلي دي افغانستان کې د پرایم منسټر چې کوم خصوصي پیغام افغان صدر ته لیږلی و د هغې نه پس دغه اعلی سطح وفد راغلی دی او افغانستان په ایشو باندې به چې کوم دی د افغانستان د امن په حوالې سره به خبرې اترې کېږي دا ټول هغه ایشوز دي زه تاسو سره اول د خپل قدرمن میلمنو تعارف وکړم د هغې نه پس به پروګرام وړاندې بوځو موږ سره سینیټر زاهد خان صاحب ناستی دی د عوامي نیشنل پارټۍ مهم مشر دی سنټرل د هغې انفارمیشن اطلاعاتو سیکرټري هم دی او پخوانی سینیټر هم دی زاهد خان صاحب تاسو ته هرکلی یو پروګرام هغې سره خوا کې ناست دی بریګیډیر سید نذیر صاحب بریګیډیر سید نذیر مومن صاحب سیاسي حالاتو سره په سکیورټي حالاتو باندې د افغانستان پاکستان په دې باندې ژور نظر لري تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویو پېښور کې موږ سره ناست دي د جماعت اسلامي ممبر پارلیمنټ صاحبزاده طارق الله صاحب هغې نه به چې کوم دی دا څومره ایشوز چې موږ یاد کړه په دې باندې به د هغې نظر هم ولو صاحبزاده صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویو زاهد خان صاحب ما خو غوښتل چې نن چونکې موږ سره پی ټي آی وال هم څوک ناست وی ځکه چې د هغې د مثالي پولیسو دعوي او موږ پکې ډېر پریمبل چې کوم موږ وتړو نو داسې دی چې د دې نه خو انکار نشته چې د پولیس قربانیانې ډېرې زیاتې دي وار آن ټیرر کې د ترخ ملک سعد نه راوالی صفت غیور دغه شان یو شمېر پولیس آفیسرز چې کوم دی ځوانانو آفیسرز یو شان قربانیانې ورکړي د خپل ځان پروا یې نه ده کړې خو آیا پولیس هغه لیول ته رسېدلی دی چې موږ وایو چې نه دا بس یورپ والا پولیس دی او دا پنجاب والا پولیس چې کوم دی بدل دی تاسو د واقعاتو د تسلسل ته وګورئ د مشال نه راوالی تر اسما بیبي پورې په دې کې د پولیس سیاسي کنیکشن ښکاري او سیاسي پارټیانې دعوې کوي چې نه پولیس مثالي شو موږ بدل کړو ګوره تاسو چې یاسې څنګه خبره وکړه د موږ د صوبې پولیس چې کومه قرباني ورکړله دا پټه پړه نه او دا پولیس په هغه ټیم کې د دهشتګردو ته ولاړو چې زموږ ټوله صوبه د دهشتګردو په قبضه کې وه چې موږ په 2008 کې رالو تاسو ته پته ده چې په ملکن ډویژن کې تاڼې د هغې په لاس کې وې سرکاري افیسز د هغې په لاس کې سکولونه بند وو جانډره پاکستان همدا پولیس تا ورته ولاړو جي همدې پولیس همدغه چې تاسو څنګه د افسران وویل داسې بله افسران پای کې شهیدان شوي دي او داسې نه دي شهیدان چې په کور کې ناستو پرې راغلي همداسې دي چې مقام ته تللي آن ډیوټي تللي او هلته کې یعنې تر دې پورې به هغې راپاڅېده چې سوسایډ له به یې غاړې ورکوله ځان به یې پرې الوځه او د پېښور د کچرو واقع وې داسې پسونو واقع دي نو زه د عمران خان په دې پوه یم نه یم چې عمران خان تا زموږ د دغه پولیسو نه دومره بدنامۍ ته دې ورسول چې ته روزانه چې ته څه لګیا یې څه خبرې کوې د دې دغه زموږ د خپلې زموږ د صوبې یو کلچر دی یو پیژندګلي ده هغه په هره تاڼه او په هر ځای کې دا چې نن څنګه دي دا پولیس هم وو خو دا اوس چې کوم واقعیات روان دي دا د دې توجه د نه ورکولو او د هغې مورال ښکته کولو که خیال کړی چې کله دا پولیس رالنو چې پلانکې پولیس مې ویستو پلانکې ویستو دا مې په رشوت کې دا په پلانکې ځای کې لاړه تر دې پورې چې دا اوس کوم آی جي ناست دی زه د ده نه تپوس کوم دا د دې لایق دی دا جونیئر نو په سل درې وړه سینیئر دوه سینیئر او یو دا جونیئر دي چې راغله نو دا آی جي ولې ولګاو او دا آی جي چې ولګېد د هغې نه پس د دې آی جي کار څه و چې دی راتو په بنیګاله کې کیس هم کړی که نه او په بنیګاله کې سلوټ چا ته کولو عمران خان ته
نو د دې صوبې مشر خو چیف ایگزیکټیو دی چې څوک وایي چې موږ له ووټ راکړی نه خو پرویز خټک دی نو پرویز خټک ته ویل نه کول چې دلته راتلو د دې مطلب دا دی چې دا څه چې روان دي کله تاسو وایې حمایت الله معیار نه واغېسته پکار چې هغه سپریم کورټ ته راشي دا ډي پی او جي د مردان ډي پی او د ټیکټکس دا دي یو لوکل چې کوم جرنالستان دي هغې ته دړکې ورکول هغې یرول پریس کلب ته ورتلل څوک خوشحالول او څوک یرول دا طریقې کار دی میلمانه راوستل او بیا په میلمنو پرچې کول بیا دا طریقې کار دی چې دې کې تاسو ګورئ په دې کیس کې د مشال په کیس کې د خیبر نیوز سټیشن نه دغه واغسته په دې چې خیبر نیوز سټیشن دا مطلب دا به زما په خوښه چلیږي موږ ستانه خو نه یو چې ستا په خوښه به چلیږي ګوره جي چې زه تاسو ته دا خبره کوم چې په دې نور علاقه کې یعنې په پنجاب کې په سند کې خو میډیا ډېر وایبل ده او خاص کر الکترانکس هغې هر یو څیز دغه ته سکرین ته راوړي زموږ په صوبه کې خو بدقسمتي ده چې هلته ګوره دا خبر هم چا نه دی ورکړی دا ستاسو افیس یې چې بند کړو یا هغې نه سیکیورټي واخېسته دا خبر هم چا نه دی ورکړی چې یاره د حمایت الله معیار نه واخېسته به دې چې ګوره که تاسو وګورئ زه تاسو یو خبره کله چې حمایت الله معیار نه واخېسته نو ما ته پته ولګېد چې دا د دې سړي طریقې کار دی او یاد یې دا خو نه دی که نه یعنې دغه مثالي پولیس دي خو دا خو د ټول دغه نه یعنې آی جي د دغه عمران خان سره ولاړي په ډي آی خان کې او هغه اصلي ملزم نشته او ده نه تپوس کړه خلک یې ګرفتار کړی که نه ګرفتار کړی اوس د دې آی جي دغه ډي پي او نه احتساب شوی او د دې ډي پی او په د مشال په کیس کې احتساب شوی نو نن به د اسما پټي کې لاش ملاوېدو نن به په مردان کې دا حالت کو دې ډي پی او نه بلکې الټه کور اپ کو دی آی جی پی دا کور کو مشال کیس هم کور کو جی ټی ایم ولا کور کړه غټور پولیس ولا سپین باز شو دا سیدا جی چې په هر ځای کې دا شی روان دی او زما مرګره چې اوس په خبر کې د حکومت حصہ ده په دیر کې چې کوم ډیپوګان لګیدل دي هغه د جمعه اسلامي نه اډو یو اس ایچ او دي نه خوا کولای نشي په دې ول چې دغه ضلع چې دواړه دي د هغې ته حواله کړي نو دا غیر سیاسي دي دا غیر سیاسي خو دا چې د دیو هغه منسټر نه و هغه ایجوکیشن منسټر په تخبې کې چې هغه واقعه وشوه د امیر مقام د هغه سره هغه یې سیچو غریب کم درته ورساو تاسې دا خو هسې تشې خبرې دي عمران خان ما پرون اورېدو چې پرویز خټک پرون تختیلو د چینل نه چا پې سوال وکړو هغوی زما دا کار خو نه چې زه به ګورم چې په کوم ځای کې څوک قتل شو په کوم ځای کې څوک چا سره بدکاري وشو څوک یې مړه کړه بیا عمران خان باندې سوال کېږي یو چینل دا کوي نو هغه ورته وایي چې ما ته پته ته کوم چینل سره تعلق ساتې او زه درته وایم چې زه دغه جواب نه درکوم خو زه روان یم نیب ته دا خبر ولګه او په دې وخندل چې اسمه چې کوم هغه ته دا وایي چې د زینت لپاره خو ته ډېر دغه کوې او ټیک خبره ده ښه خبره خو چې اسمه لپاره ته ویل نه کوې نو هغه خبره یې سبوټاج کړه ویې خندل او لاړ یعنې موږ خو په شهباز شریف پسې و چې کلیپینګ یې وکړو که نه هغه خو څه سړی نیولی او راوستی نو تا خو بغیر د نیونه خندا وکړه په هغې پورې په ماشومې پورې د پښتنو دا بېزتي ستا بالکل جی بالکل جی همداسې ده زه پېښور ته بریګیډیر صاحب صاحبزاده صاحب چې کوم دی ډېر وخت نه موږ نه لږ لرې هم دی نه موږ وایو چې د هغې حق سوا دی صاحبزاده صاحب موږ د پولیس په کارکردګۍ ټیک د ډېرې قربانیانې دي ډېر هغې قربانیانې ورکړي دي خو ستاسو چونکې د خیبر پښتونخوا حکومت برخه مې او د خیبر پښتونخوا حکومت او د هغې لیډران بیا د مثالي پولیس دعوې کوي چې دا په خو د تېرو څو مودې راسې وګورو کو د مشال وګورو د اسما وګورو اسما راني وګورو شریفه بیبي وګورو دغه شان تېره ورځ ورسک روډ باندې چې کوم خواجه سرا سره کوم سلوک شوی دی چې هغه د محفل نه راتلو ټوله شپې پې هلته تېره کړې ده بیا هغه چوکۍ مطلب خلکو پې اټیک کړی خلاص کړی دی د پولیس کې څه مثالي چینجز رالل چې ستاسو شریکوال حکومت چې کوم دی د هغې دعوې کوي او زاهد خان صاحب خو چې دیر کې خو په انتهایی ټوټل اپوینټمنټ اس ایچ اوس چې کوم دی د جماعت اسلامي د خوښې مطابق تعینات شوي دي نو آیا دا سیاسي مداخلت نه دی په پولیس کې بسم الله الرحمن الرحیم زه خو ډېره زیات په دې خبره افسوس هم کوم چې را تنقید کول په چا باندې ګوته اوچتول دا خو ډېر آسان کار دی زه یم چې را نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تام لے ساقی زما خو په دې وخت کې وروره زه د سیسټم په حواله به خبره کوم زه به د هغه سیسټم چې نن د آسمین علاوه د زینب د کیس نه علاوه د شریفې بیبي د کیس نه علاوه او دغه شان د مختلف کیسونه چې نن هغه میډیا هایلایټ کړي دي او د خلکو په نظر راغلي دي لیکن داسې په سوونو کیسونه اوس هم په جیلونو کې هغه خلک پراته دي هغې ته د سزا د جزا هېڅ سیسټم نشته په دې وطن کې زه په دې وخت کې هغه نظام کنډم کوم چې یاره د هغې په وجه باندې دا حالات پیدا کیږي
زه نه هغه میډیا او هغه سوشل میډیا کنډم کوم چېرې دا دونه حالات هغې مخې ته راوستل په خپل ځای باندې د هغې په خپل لیکن په معاشره کې چې نن کومه خرابي روانه ده په معاشره کې چې کم جرایم پیدا کېږي اخلاقیات تباه شو څوک ټي وي په خپل کور کې څوک نشي کتلی چې نن څوک تپوس وکړي چې د زینب سره دا څه واقعات شوي نو دا ګناه د ټي وي ده که دا ګناه د دې معاشرې ده نن په دې د معاشرې خبره ته کوم زه د میډیا په دا څه چې هایلایټ زه هغه اپریشیټ کوم چېرې دا جرایم مخکې مو خو دا مخکې چا په میډیا نه دي راوستې اوس خو دا ډېره ښه خبره شوه چېرې د هر سړي په سر باندې یو موبایل ولا پروت دی د یو سړي هر حرکت نوٹ کیږي لیکن د پولیس کارکردګي په هغه دغه زه چې څنګه زاهد خان خبره وکړه چېرې دلته د دهشتګردۍ په وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیس قربانۍ هغه په خپل ځای هغه ځان له یو خبره وه لیکن په دې وخت کې چې کم د انویسټیګیشن سیسټم دی او کم داسې کرایم وشي په هغې کې هر څوک انوالي که هغه سیاسي سړی انوالي که هغه سرمایهدار پکې انوالي که هغه بیوروکریټ پکې انوالي که هغه د پولیټیشن پکې انوالي باقاعده د هغې تحقیق وشي او هغه د مخې ته راوستلی شي دویمه زه دا خبره دې خبرې بھرپور یعنې تردید کوم زاهد خان صاحب تام حکومت کړی دی تم سینټ کې پاتې شوی ستا هم دلته وزیر اعلی پاتې شوی دی دا ټولې کیسې موږ ته د هغه وخت هم معلوم دي او داسې به چېرته نه دا ته زه تا ته په یقین سره دا وایم چېرې موږ په چا اثر انداز شوي او موږ څوک د خپلې خوښې ډي پي او راوستی دا خو اوس چونکې په دې وخت کې زه ایم این ایم زما ملګري ایم پي ایچ دي که څه خبره کېږي هغه تا دپاره دا یو جواز دی چې ته دا ویلی شې چېرې دا پلاني وکړو نو دا د موږ ته خو چې تر څو پورې علم دی زه ته په ایمان دا خبره کوم چېرې زمونږ په ډي پي اوګانو کې تر اوسه پورې په دې 4 کاله کې زمونږ د مرضۍ داسې څوک نه دی راوستی شوی چېرې موږ دا ووایو چېرې دا پولیس افسر زمونږ په خوښه ټیک شو جی ټیک شو طارق الله صاحب بل دغه شان یو بر وخت هغه نیوی شوی دی ټیک شو جی بریګیډیر صاحب پروډوسر صاحب مو خواست کو چې دې دوران کې مونږ ته د مردان ناظم اعلی صاحب ملو کې دا غم ایشو غټه روانه خو تاسو په خپله فوج کې پاتې شوی فوج یو ډېر ډسپلن فورس دی بیلټ والا فورس دی مطلب پولیس هم ټیک د هغه عمره پروفیشنل نه دی خو یو فورس دی فوج د بهر حملې دپاره جوړ دی ټیک او ټینک او توپ او توپنګ سره پولیس د ملک دننه لا اینډ آرډر او دې دپاره جوړ دی دومره ضروري دی څومره چې هغه ضروري دی فوج ته ډېره پاملرنه ده پولیس ته هېڅ پاملرنه ریفارمز یوازې دا نه دی چې موږ مطلب هغه د جورابې بوټان ورکړو ریفارمز هغه د ټریننګ نه شروع شي د هغه د کوالیفیکیشن نه شروع شي او بیا د هغه ټریننګ بیا د هغه مراعات بیا هغه له مطلب سہولتونه ورکول د هغه ډیوټي اورز څومره دي ټایمنګ یې څومره دی مثال په طور باندې یو وخت چې د موټروی باندې پولیس رواني تاسو ته ګورئ ټول په ټرکونو هم لیکلي موټروی پولیس زنده‌باد حالانکه دواړه د انګو ټریننګ سکول نه فارغ شوي دي خو د په ټریننګ 15 لک روپۍ لګېدلي په یو کس په بل باندې په زوش 75 روپۍ لګېدلي دي هغه پینټ سره سپلای چولی دي خپل وردي یونیفارم کې خپل یو ورور له رشوت ورکړي چې یونیفارم مطلب ماته ایکسټرا ملو شي مس خوراک هغې نشته دی بازار نه به خامخا کله به قصاب نه رالي کله به پیوار نه رالي پټرول هغې ته په سونو مربع علاقې په یو تانې سره پټرولو ته 10 لیټره میلاویږي یا 15 لیټره میلاویږي نو به خامخا پمپ والا ته تیل هم واچوه دا خو موږ ډیزاین کړي دي چې د کرپشن وکړي نو بیا د هغې نه موږ تپوس لګوو چې تاسو کرپشن کوئ د انویسټیګیشن بجټ زه بیا دا خبره کوم او هر پروګرام کې کوټ کوم یو ډي جي صاحب وی په هغه ټایم کې د پیښور ډي جي هغه وی چې دومره میلیونه د پیښور بجټ رالی د انویسټیګیشن دپاره او دومره لکه کیسونه رالل چې موږ تقسیم کړو 35-40 روپۍ پر کیس انویسټیګیشن ورسېدو بچای د دې چې سی ایم سره هلیکاپټري او نورو سره هلیکاپټري پکار ده چې پولیس سره خپل هلیکاپټري خپل دغه سره د 3 کسه په سر باندې ګاډي او پوره یو څنګه چې موږ ټوله دنیا کې وګورو پولیس یو مطلب یو طاقتوره ادارې په ملک کې دننه څوک چې جرم وکړي د ماډرن پولیسینګ او د ماډرن ټیکنیکس د وجې دا نه چلته جرمونه نه کېږي خو په 3 ورځو کې هفته کې دننه سړی نیولي او میاشت کې فیصله شوي تاسو څه خیال دی ریفارمز څومره ضروري دي تر څو پورې موږ د انګریز نه پاتې شوي پولیس سیسټم لاندې چې هغې د غلام دپاره جوړ کړو ګین لندن کې پولیس د هغې خپل ټیک ټاک دي خو دلته د غلامانو دپاره جوړ کړو
څومره ریفارم سیریسلی پکار دی پولیس کې؟ آیا صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه، خو زه د سیاست نه بالاتر ځکه سیاست کې خو دا دی چې یو سیاست خو ګوره د یو پارټۍ کله د بل پارټۍ حکومت، لیکن پارټۍ همدغه دي چې د هغوی حکومتونه ځي او راځي او د عوامو نه ووټ په دې باندې اخلي چې موږ به تاسو له امن راولو، موږ به تاسو له انصاف راولو، موږ به تاسو له یو داسې نظام درکوو چې په هغې کې به تاسو خوشحاله هسپتال به هم ښه وي، تاڼب کې به د سره زیاتې نه کېږي، جج به د سره انصاف کوي. یو دی لیجسلیشن، تاڼه جی غیر متعلقه پاتې شوې ده. یو زه تاسو ته دغه مثال درکوم. یو دی لیجسلیشن، قانون سازي کول، هغه د سیاسي پارټو کار دی. دویمه خبره دا ده چې دوی به ایگزیکټیو سلیکټ کړي چې هغه چیف منسټر دی، منسټر دی، د هیلث دی، د پولیس دی، پلانکې دی، هغه هم د دوی کار دی. درېیمه خبره دا ده چې دا پولیټیسایز ولې شو، هره اداره پولیټیسایز ولې شوه. اوس نه خو نه، دا خو د پاکستان چې جوړ شوی پولیټیسایز ده، پولیټیسایز ده، کچهري پولیټیسایز ده، پټواري پولیټیسایز دی، فوج تر دې حده پورې چې ووټ اخیستل هم په دغه طریقه باندې کېږي. نو زه دا وایم چې د دې پارټو نه علاوه خبره دا ده چې څوک د قوم یا د هغه ووټر چې کوم له ورکړی دی د هغه ووټ کوونکیږي او په هغې باندې ایم این اے ایم پی اے جوړیږي، د هغې سره دوی سنسیر نه دي. یو دویمه خبره دا ده چې موږ دا اوس هم دا پروګرام کوو او د دې نه وړاندې هم ډېر پروګرامونه شوي چې پولیس کې ریفارمز پکار دي، لیکن خالي د ښودنې دپاره یا یونیفارم بدلول یا هغوی ته ټوپۍ بله په سر کول یا هغوی له څه خاص قسمه دغه سټرکچرل ریفارمز نشته. ګوره کریمینل انویسټیګیشن سیستم دی، دا بنیاد دی. تفتیش چې کوم دی دا بنیاد دی د هر څیزه. چې د تفتیش والا د مدعي نه کاغذ غواړي چې یاره ما سره کاغذ نشته چې سټیشنري راوړه او بالپن راوړه چې ستا اف آی آر چې زه پې دا ولیکم نو پاتې شو. مثالي پولیس دی دغه پولیس. درېیمه خبره دا ده چې تا پولیس کرپټ کو یا پولیس ډیزاین ټو بی کرپټ، ډیزاین کړی دی چې دا کرپشن نه نه او ټولو ته پته ده. زه درته څه چې نن که هر یو سړی دی وایي چې یاره دا پولیس کرپټ نه دی یا د پولیس نظام دغه دی خراب نه دی، زه وایم چې هغه بالکل دروغ وایي، مخامخ دروغ وایي ټولو خلکو سره. په دې چې دا نظام ټیک کول دا د دې پارټو دا د دې حکومتونو د دوی کار دی او دوی چې نه ډلې ورکوي په یو بل باندې ورچوي، دام یو قسم لا منافقت دی. تقریر بازی کوي جی، صرف تقریر بازی کوي. تقریر بازی کیږي، نور د عوامو دپاره څوک څه نه کوي. عوام د الله مل شي چې د عوامو الله مل شي. بله یو خبره زه خبره دا پولیس ضرورت څه دی بیا چې اوس هم دغه سیاسي پارټۍ دي چې کومې په کې پي کې دي یا په بلوچستان یا دغه کې دي، هم دغه سیاسي پارټي هم دا نظام کوم دا تانا کلچر دی، کوم دا پټواران خانه ده، کوم دا ټیکس کلچر دی، دا اوس فاټه ته وړي او وایي چې دا نظام دی هلته هم راشي. ټیک شو جي، یو وړه شان دمالو او بیا دمې نه پس راځو. عوام د الله په اسره دي او پولیس چې کوم دی پته نه د چا په ډیوټۍ باندې لګېدلی دی، عوام د الله په اسره باندې پراته دي. د الله امر شي چې الله د سره مل نوي رحمانه کو لښکرې د سره وي تنهایي. بیا راځو یو وړې شان دمې نه پس مونږ سره به حمایت الله معیار صاحب د مردان ناظم الله په لاین هغې سره مختصر خبره کوو چې هغې سره کوم د اسمې په حوالې سره هغې نه اپډیټ مونږ سره اوسئ. واپس په خیر جی بریک نه وړاندې مونږه بریګیډیر صاحب سره پولیس ریفارمز په باندې خبرې کولې. مونږ سره مردان نه ناظم الله حمایت الله معیار صاحب په لاین دی. هغې نه پوښتنه کوو چې مطلب تېره ورځ د دې نه سیکیورټي هم اخیسته شوې او دوی ذکر هم کړی چې سیاسي دباو دی په پولیس باندې چې دا کیس ختم کړي. السلام علیکم معیار صاحب، زموږ اواز راځي تاسو ته؟ وعلیکم السلام، ډېره مننه. بالکل راځي یادو. ښه ناظم صاحب، زاهد خان صاحب هم مونږ سره ناست دی، بریګیډیر صاحب هم ناست دی، صاحبزاده صاحب هم ناست دی. خو مونږ تاسو دا ووایئ چې د مردان پولیس
تاسو نه سکیورټي صرف په دې بنیاد باندې واغسته چې تاسو یو عوامي مسله وه لا اینډ آرډر مسله وه د آسما مسله راغلې وه او هغې کې سیاسي تاسو ذکر هم کړی چې ام پی آی پریشر اچوي په دې باندې څه وجوهات مطلب تاسو د پولیس د ډي پي او څه ذاتي پولیس خو نه چې دا د هغه کور نه راوستي دا خو د سټیټ پولیس او تاسو هم د مردان ډسټرکټ ناظم علی کو هغه ډي پي او دی بالکل جی تاسو صحیح وایي چې کوم په مردان کې کیس شوی د اسما قتل کیس او د هغې سره زیاتي تاسو په دې چې په څلورم ورځ باندې دغه مسله ما راوچته کړله خصوصا په هغې کې میډیکل لیګل رپورټ چې کوم هغه ما د میډیا ته ورکړو بیا په هغې پسې په 19 تاریخ باندې عوامي پارټۍ چې ورسره ټول سیول سوسایټي هم ملګرې وه یو ډېر لوی احتجاج وکړ په مردان کې او په هغې کې دا خبره څرګنده شوه د هغې نه پس د میډیا هم ډېر پام راوګرځېد او ورته خصوصا سیاسي مشران هم رالل او سره زمونږ چې کوم صوبایي وزیر اعلی دي یا وزیران دي هغې هم رالل او دغه شان په دغه کیس باندې ډېر زور راوړی شو چې په دې کې د سپېشل رد وشي چونکې د پولیس لخوا دا انکار کېده چې دې سره هېڅ قسمه جنسي زیاتي هم نه ده شوې او دا هسې سیاسي طور دا خبره اوچتوي باقاعده د ډاکټر په ریپورټ کې دا و چې هغې ته جنسي زیاتي شوې ده او بیا به زموږ ډي پي او چې و هغه پریس کلب ته تللي و هغه صحافیان هم هلته کې د دبو د لاندې ساتلي و هغوی ته یې ویل چې بالکل دا خبره مه کوئ دا د عزت خبره ده او دا اوس یوې وړوکې ماشومې سره ظلم چې د هغې خپل خواهش په هغې کې نو شامل چې هغې سره کوم ظلم کېده زیاتۍ ورسره کېده او موږ وایو چې دا خبره دی دا ظلم دی موږ پټ کړو دا دی نه څرګندوو او د دې خلاف د موږ اواز نه اوچتوو نو دا بل یو دویم د معاشرې سره د هغې نه زیات ظلم دی نو په دغه بنیاد باندې موږ راوچت تاسو څه وایئ تاسو څه وایئ مردان ډي پي او داسې ولې کوي هغه آیا دغلته لا افیسر نه دی د قانون رکواله نه دی که نه هغه سیاسي پارټۍ رکن دی بالکل مردان ډي پي او داسې وه چې هغه چې کله د زینب کیس شو کې په کسور کې راوچت شوی هغې سره ډېره بلوه او توړ پوړ راغلی او بیا هغه هلته کې حکومت د هغې سره د مسلم لیگ حکومت په صوبه کې ټارګټ شوی نو دلته کې چونکې دلته دا نوکران چې په ډي پي او ناست یا ډي سي چې ته ناست یا بل لارنګ افسران ناست په ایډمنسټریټیو پوسټونو نو دوی ټول خپل چې کوم دی وایي چې دا موږ د وزیر اعلی کینولي یا د پی ټي آی د حکومت کینولي یا که دي موږ لرکوي نو موږ لرکولی شي او دغه اختیار د هغې سره وي نو د دغې یارې د لاندې دوی همیشه د حکومت اسانتیاګانې پیدا کوي او که دا د څه مشکل راځي چې هغه ځای کې د حکومت یا بدنامي راځي نو دوی هغې کې فرنټ لاین ته راشي د پولیټیکل شخصیاتو په ځای باندې یا د هغې د ورکرانو په ځای باندې او دغه کردار په دوی په خپله باندې ادا کول شروع کړي نو د هغې د وجې بیا انصاف هم نه کېږي او د هغې د وجې چې چا څوک متاثره خاندانونه وي هغې دغه مصیبتونو سره هم مخامخ شي نو دوی د صوبې حکومت د بدنامۍ نه بچ کېدو دپاره چونکې هلته زینب کې شي او ډېر زیات شي هلته پکې د پنجاب حکومت ډېر بدنام شي دوی نه غوښتل چې دلته د پی ټي آی حکومت هم بدنام شي د ډي پي او دا کاري چې یو سیاسي پارټي بدنامۍ نه بچ کړي که د ډي پي او دا کاري چېرته قانون مات شوی دی چېرته ظلم شوی دی قانون ماتونکي نه تپوس وکړي او هغه راونیسي خو لکه دې سره آیا د مردان پولیس خلاف یا د مردان ډي پي او خلاف تاسو دغلته انډیویژولي خو احتجاج کوئ دا ایشوز تاسو ناظم علی تاسو د ایشو اوچتولی شئ آی جي پي سره نورو چې کوم د هغې پارټي ده په تحریک انصاف سره نورو خلکو سره دا اوچتولی شئ دا ایشو بالکل تاسو وګورئ بعضې وخت وایي که نه مور لایل دین کینګ چې د باچا نوم ډېر وفادار څوک ځان جوړوي نو هغه دا رنګه خلک وي په انتظامیه کې او په دې رنګه خلکو کې چې هغوی دا رنګه کارونه کوي هغوی ته چرم چا په ښه نظر باندې نه کتلی ځکه چې کوم سیول سروینټس چې هغوی ته پکار وي چې کوم قانون دی د هغې د رکوالي وکړي او چې کوم خلکو ته انصاف په کومه طریقه ورکړل کېږي هغه انصاف ولې ورکړي او چا سره زیاتي شوي د هغوی سره همدردي وکړي او د هغوی په ښه باندې راشي دا نه چې د چا په وینا باندې هغه کیسونه دبو کړي هغه لاندې بوځي تاسو وګورئ هغه د یو مقامي جرګه جوړه شي هغې افتخار مشول دی هغه هلته لوکل ام پي دی هغې هلته مشري کوي او هغه پکې ناست دی او هغه هلته دا کوشش کوي چې دغه خلک چې کوم دا مسله چې کوم دی بار ونوځي نن هغه خلکو د کور مخې ته پولیس ولاړ هغه کورنۍ متاثره چې ده هغې سره چې څوک ملاقات کوي هغې ورته نه پرېږدي ایون که د پریس خلک راځي که میډیا راځي بس صرف دقه ده چې هلته د ګنو یو فصل دی چې په هغې کې د ماشومې لاش هغه خلکو په خپله موندلی او اسپتال ته یې راوړی او د هغې نه پس بیا پولیس راغلی هغه ځای ته تاسو وګورئ هغې نه د پولیس دننه پورې هېڅ کار نشته نو موږ دا وایو چې پولیس ته خپله ډیوټي د قانون مطابق کې انصاف دې دا خلکو له ورکړي او که دا رنګ انصاف یې ونه شو نو دا رنګ کیسونه به نور هم کېږي تاسو وګورئ د هغې نه پس په کوهاټ کې مو شو په هریپور کې مو شو د هغې نه په دا سلسله یې روانه ده بالکل جی یو سلسله روانه ډېر ډېره مننه حمایت الله مایار صاحب موږ له تفصیل هغه راکړو زاهد خان صاحب تاسو د هغې خبره واورېدې د حمایت الله مایار صاحب نور هم موږ سره ټاپک شته خو په دې باندې تاسو نور څه ویل غواړئ زه په دې دومره یو خو د برګریډر صاحب د یوې خبرې سره اتفاق نه کوم هغوی دا وایي چې یاره سیاستدانان
پر عمل کې ملیټري رولز هم ډېر پاتې شوی دی ډېر حد نه زیات پاتې شوی او د هغې 40 کاله رول یې کړی او سیاستدانان چې دا نیم جوړ شوي هغې جوړ کړي دي. زه دا نه یم چې سیاستدانان صفا دي یا هغې ښه کار کړی دی خو دا ده چې فرض کړه هغې کوم ښه کار کړی دا ریفارمس خو هغې هم کولی شو او د هغې نه خو څوک تپوس والا هم نه و د دې ډیموکریټک ګورنمنټ کې خدای چې هر څیز ښکاري جوابدهي پارلمنټ ته جواب دی عوام ته جواب دی 15 کاله پس بیا ځي خو هغې هم څه کارکردګي نه ده کړې دا یوه خبره دا شوه. دویمه خبره دا شوه طارق الله صاحب خو زه ورسره بحث پرې نه کوم افغانزم خو ښکاره شوه خبره یعنې اوس حمایت الله مایر وایي که نه چې دغه کور په پولیس ولاړ دي چې کوم کې دا واقع شوي ده چې خلک ملاقات له نه ورځي نو پولیس خلک ملاقات نه منې کوي دا منې کوي خلک منې کوي چې ملاقات ناظم الله سټیټمنټ دا د ناظم الله سټیټمنټ دی. نو طارق الله صاحب د اوس خپل ټلیفون کې خپل سینیر منسټر یې ناست دی د وزیر اعلی سره د هغه دا تپوس کوي چې یا واقعه دا خبره وشوه دا واقعي شته او که نشته نو دا به هله بیا ښکاره شي چې دا ما چې څه ویلي دا صحیح دی او که غلط دي. زه ځکه وایم چې نن تاسو وګورئ جي یو خبره که تاسو وګورئ چې په خیبر پښتونخوا کې چې کم صورتحال دی هغه د ټولو نه ډېر بدتر دی خو میډیا پې دغه نشي یعنې ستا د افیس یې بند کړو په مردان کې ستا د افیس بند یې نه کړو خو د هغې نه سیکیورټي واخېسته نو سیکیورټي واخېسته نو هلته خو دهشتګردي ده نو ستا په هغې باندې به ته صحیح رپورټینګ کولی شي ستا کسان ستا پاکستان کې څومره جرنلیست شهیدان کړی شو ولې چې هغې ته پته ده چې که سبا په دغه ځای باندې دغه سیکیورټي نه او ته یو دهشتګرد خبر ورکړې او هغه راشي ستا په افیس راټې کې دا وشي خبره صرف دا نه ده دا پولیس ډیپلو خپل ذاتي پولیس ګڼي د چیف منسټر ابلوز اعلان کړی تنخواګانې زیاتې کړلي د 18 اباو یعنې زموږ د آی جي صاحب تنخوا 3 لکه روپۍ د میاشتې زیاته شوې ده زموږ د چیف سیکرټري تنخوا 4 لکه روپۍ زیاته شوې ده هغه چې کوم لاندې خلک ناست دی چې دا کم نه د 800 او یو کس او 15 کروڑ روپۍ د میاشتې عوامو ته ټیکه ده او غریب صدا او بیروکریټو ته د 8 کروڑ د 15 کروڑ فایده ورسوله او لاندې چې کوم خلک ناست دي په تاڼو کې چې کوم دی د هغې سره گاډی نشته دا ټیک خبره ده موبایل کې پیسې موبایل کې تیل نشي درخواست ولا وروړي کنه چې دا پلان کې نو هغوی ګاډی راولي زه د سلاټ شم نو پولیس ګاډی هغه سړي باندې راولي چې غریب باندې ظلم او بیا پکې ګاډی کې ورسره کینې وزي ګوري چې هغه سره دغه نشته زه ورځ روان من یو ګاډی لیدې کور کول پولیس زه ته ودرېدم نو ما ورته چې لکه ولي وی چې راځي دا خو چې تاسو حکومت کې موږ له نوې ګاډي راکړو موږ بیا نوې ګاډي چاندې راکړې یو تاڼې والا وایي تاڼې پولیس والا وي یعنې بل څوک هم نه نو چې دا صورتحال دی نو په دې کې تاسو ریفارم څه وکړو څه شي تبدیلي راوسته چې تاسو زما په خیال د سېنټ ایشو طرف ته بلاړ شو موږ سره صاحبزاده طارق الله صاحب پېښور کې ناست دی هغه نه پوښتنه کوو ځکه چې تېره ورځ د دوی چې کوم مشتاق صاحب د صوبایي د دې مشر دی هغې بیان ورکړی چې پښتونخوا حکومت سره زمونږ تل ممکن نه دي یو خو صاحبزاده صاحب مشتاق صاحب دغه سټیټمنټ هم ورکړو چونکې داسې ګونګوسي کېږي داسې خبرې کېږي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی د سېنټ الیکشن ځنډولو لپاره چې کوم دی هغه سیټ هم ډیزالو کېدی شي ختمه کولی شي بیا د مشتاق صاحب دا بیان هم راغلی چې دا نان سیریس حکومت دی موږ دې سره مطلب مخکې شو تللی ستاسو که فرض کا اسمبلی ډیزالو کېږي نو ستاسو د پارټۍ به څه موقف وي تاسو به بیا هم د تحریک انصاف ملګرتیا کوئ که نه تاسو به نورو پارټیانو سره کوم چې د دې خلاف دي د هغې ملګرتیا به کوئ مخکې په بل ټاپک باندې وکړه د پولیس د خیبر پښتونخوا د پولیس ته چې کومه فیسیلیټیز او څونه مراعات ورکړی شوي دي که هغه ستا په وخت کې ستا په ګورنمنټ کې ورکړی شوي دي که هغه په موجوده کې ورکړی شوي دي که هغه دې نه مخکې زه نن درته دا ویلی شم چې زما د دیر په یوه تاڼه به هم داسې نه چې هلته ګاډی نشته نن الحمدلله په هر تاڼه کې داسې ګاډي ولاړ دي هغه په خپل ځای باندې لیکن د سند پولیسو په مقابله کې یا د پنجاب او د پولیس په مقابله کې د رویو د اټیچیوډ په حواله سره که زه دا وایم چې زما خیبر پښتونخوا پولیس د هغې نه ډېر ښه دي او ډېر بهتره دي البته د انویسټیګیشن په حواله سره د تفتیش په حواله سره چې څه کم کمی کېږي هغه موږ د هغې بالکل پرزور مذمت کوو د راو انور په حواله سره چې کم کیس شوی دی په کراچۍ کې نه زه دا اوس د هغې سره کمپیر کوم د پنجاب او د سند د پولیس سره چېرې د هغې په نسبت باندې د خیبر پښتونخوا رویه د پبلک سره د عوامو سره ډېره ښه ده نه خیر به هر حال اوس هغه نه دی چې دا شته دویمه چې د حکومت سره د چلېدو په حواله سره زموږ د پارټۍ دا موقف او همیشه دا موقف دی چې الیکشن د په خپل ټایم باندې وشي او د الیکشن د خپل وخت نه مخکې کېدل یا اسمبلی ډیزال کېدل مونږ همیشه دغه خبرې سره اتفاق نه دی کړی که په دې وخت کې او اوس چې کومه شیډیول اناونس شوی دی د سینټ نو د هغې نه خو ښکاره خبره معلومه شوه چې انشاءالله هغه
هغه شکونه شبهات هغه سازشونه تقریبا ناکام نظر راځي چې هغې اوس شیډول اناونس کو الیکشن کمیشن په 3 مارچ باندې به د سینټ الیکشن وي. البته د یوې خبرې باندې ما ته ډېر افسوس دی چې د کله نه شیډول اناونس شوی دی نو د پیسو د ریل پیل په حواله سره دغه ممتاز نه وایو دغه پوښتنه تاسو کوم طارق الله صاحب چې د اسونو د خرڅېدو عمل شروع شوی دی د هاورس ټریډینګ چې ورته موږ وایو الریډي بولې روانې شوي دي. زرداري صاحب بلوچستان نه پس پښتونخوا او فاټا ته مخه کړې ده. کوم د ایم پی ایز په سټیټس باندې په مقام باندې که داسې څوک او هغه خرڅېږي نو زه په هغې باندې لعنت لیږم او حکومت دې د هغې دپاره روکتام وکړي. که داسې څوک په پیسو باندې یو ایم پی ای خرڅ شي هغه دې په ډاګه کړی شي هغه دې د خپل علاقې عوامو ته په ډاګه کړی شي چې یاره خو زه په دې خبر هم دا یم چې یاره پیپل پارټۍ آلریډي اپر کړلی چې ما ته به مالداره سړی پکاري په سینټ کې چې هغه څه ډېرې روپۍ. دا خبره غلطه ده. دا خلکو ته یو دا ترغیب ورکول چې تاسو مالداره سړي له اوټ ورکوئ. زه ډېر افسوس کوم په دې خبره چې هر څوک هم د پیسو سیاست کوي د پیسو باندې اوټ خرڅوي د هغې د مخنیوی وشي او هغه دې قوم ته په ډاګه کړی شي او هغه دې په معاشره کې بربنډ شي چې هغې له کم از کم هغه ایم پی ای له آینده دپاره د حلقې خلک اوټ ورنه کړي چې چا یو قسم له اوټ خرڅ کو. لکه دا اوټ دغه نه دی دا د عوامو دله اوټ ورکړی دی او که دا د عوامو هغه اعتماد ته ټیس ورسوي نو زه یم چې دا مجرم دی د خدای په نظم مجرم دی د عوامو په نظر کې مجرم دی. ټیک شو جی یو وړه شان دمالو د مې نه پس بیا راځو بریګیډیر صاحب نه آزاد خان صاحب ته تپوس کوو چې د هاورس ټریډینګ د اسونو عمل خرڅېدو عمل شروع شوی دی د کروڑونو د اربونو لوبه ده 40-50 کروڑ نه خبره شروع شوې ده. پته نه چې کوم ځای ته به دا خبر رسي. د فاټا 2 سینیټران الریډي ډیسایډډ دي د باجوړ نه د مومند جنسۍ نه نومونه زه نه لرم خو دا ډیسایډډ دي مخکې چې کومه معاهده شوې ده هغې او 2 سینیټران ته زرداري صاحب غوښتي دي چې دوه ماله زما د پارټۍ په ټیکټ راکوئ. نو هلته د ریټ خبره ده زرداري صاحب سره ملاقاتونه شوي دي بلوچستان کې چې کوم لوبه وشوه غواړي چې په فاټا کې او پښتونخوا کې ریپیټ کړي شي. نو بیا مطلب کو داسې د پارټۍ مشران داسې قسمه هاوس ټریډینګ کې ملوي سي په هغې الزامي نو دا سیاست خو په خپله دي ګنده کوي. بیا کو سبا له د پارټۍ نه خلک خرڅ شي والي نو بیا د دې تنقید او د دې خبرو څه جواز جوړېږي. یو وړه شان دمایلو بیا راځو په دې باندې خبرې کوو موږ سره اوس. واپس په خیر علي جی د سینټ په حواله سره زاید خان صاحب خبره کوله چې سینټ دومره د اربونو کروڑونو روپو لوبه شروع شوې ده. الریډي زرداري صاحب بلوچستان کې خپل هنر خو د اوس فاټا کې فاټا سینیټر سره ملاقات هم شوی دی. هغې نه 2 کسان غواړي هغې ورته ویل چې 2 خو لکه زموږ ډیسایډډ دي هلته خو میچ فکس دی په 2 کسانو کې نومونه یې موږ نالو 2 کسان نور چې کوم دی پاتې دی به راځي هغې کې زرداري صاحب وایي چې دا زما په دغه باندې راکړې. مطلب دا دی چې هاوس ټریډینګ رواني دا طریقه رواني د دې الیکشن به فایده څه شو. آیا چې یو کس 25 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ په دې ورکړي نو آیا دا پیسې به کم ځای نه ده د دې دومره فایده شته دومره ریټرن شته. زه خو چې زیاتره وینم فاټا والا خو د پارټۍ والا خلک هم نه دي سیاسي خلک چې دومره پیسې ګور آیا هم 2 خبرې ساري 2 خبرې دي. یو خو د پاټا دي د پاټا هغه کسان چې راشي نو هغه خامخا هغې ته پیسې په دې ملاویږي چې چېرته بیل راشي یا څه شی راشي. کله تېر ځل حکومتونو کې داسې شوه چې ښکار ټوله دنیا ته پته ده لکه دې د عوامو لپاره نه راځي. نه ګوره چې دوی بنګلې واخیستې په دغه کې په ملک ریاض نه په بهر ټاون کې نو دا د کوم طرفه راغلی. ښه بله خبره کوم چې کوم نور پیسې والا راځي که نه نو هغه انډسټریلیسټ وي یا د پیسو والا خلک زموږ په سیاست کې ولې ملک ریاض او پلانکي او دا زه عرض لرم یو دی د پارټۍ ورکر چې هغه راشي نو هغه خو دا د سپیسیفیک ورکري او هغه راشي او هغه په د پارټۍ پالیسي او باندې راشي. خو ته ماته دا ووایه چې د انډسټریلیسټ راځي نو د هغه د خپل هغه بزنس د پروټیکشن دپاره هغه راځي. دې کې 2 طبقې راځي لکه پارټیان هم انډسټریلیسټ راولي که نه سینټ ته دې کې 2 طبقې راځي 2 طبقې راځي. یو هغه راځي چې هغه ځان سیل کوي نو د پارټۍ سړی ځان سیل کولی بیا نشي هلته کوي. هغه بیا هغه سړی د پارټۍ کې راځي چې هغه
یا بزنسمینی یا انډسټریلیسټ وي او هغه خپل بزنس یا خپل دغه په دې کې پروټیکټ کړي. نو دا دوه خبر. دریم خبر هغه سړی راځي سنټ ته چې هغه د پارټۍ بالکل مخلص ورکړي او هغه راشي. نو که تاسو وګورئ چې جنګ کله په سنټ کې رواني نو زیات به تاسو تاثر دا میلاویږي چې کم سړی انډیپینډنټ د پارټۍ راغلی دی او هغه یو سیاسي ورکر دی نو د هغه بیانه وګورئ په سنټ کې د هغه کردار وګورئ نو هغه یو رنګي دا بل څه وي د کردار بیا بل لګي. و چې ما زه دوه ځله سنټ کې راغلم، یو 97 کې راغلی وم چې یو په 2009 کې راغلی وم. په 2009 کې چې موږ رالو نو څومره پیسې هم خرج شوي وي؟ زما خو چې 2000 روپۍ موږ چې الیکشن کمیشن ته جمع کړي وي نو هغه چې څوک یې وګټي نو حاکم بیا 1500 روپۍ واپس واخلي. ما وانه غوښتې نو بس همدغه 2000 روپۍ زما لګېدلې وې. داسې حاجي عدلي صاحب د خدای وبخښي هغه و، داسې افراسیاب خټک صاحب و، دا موږ ټول هغه ملګري وو چې هغه موږ یو بل پېژنو چې یاره د ده سره زه خپلې پارټۍ خبره کوم. نو په ځینو پارټو کې کله داسې په پیپل پارټۍ کې پروت الله بابر صاحب کوست بل چا ولا ورکړي یا به ورکړي خو پروت الله بابر صاحب خو پیسو والا سړی خو د فاټا والا دا مسله ډېره عجیبه ده. شپږ کسان را یوځای شي او 15 کسان سنټران جوړ کړي او 15 مینهګان فضول ناستي هغه هیڅ هم نشي کولی. همدغه ته د پاټا د هغې خو د پیسې خبره ده. ګوره پاکې دویمه خبره ډوشته دې پیسې خرج کوي او بیا پیسې ګټي. دوه خبرې کې مخکې خو دا و چې فنډینګ مو ته میلاو شو نو په فنډ کې به هم خلکو ووالې. خو د دې حکومت چې کله دا حکومت راغلی و د زرداري صاحب په وخت کې ډېر فنډونه سنیټرانو ته میلاو شوي دي. خو د مسلم لیګ نون په وخت کې سنیټرانو ته فنډ نه دی ورکړی شوی. هغه ایم این ایس ته ورکړي ښه بلا شی، سنیټرز ته نه دي ورکړي. نو د فنډ نه خبره به چې وه نو نور که دغه څیزونو کې په بل او په دې څیزونو کې د پاټا خلکو به کړي نور د اوس زما خلک د اوس به هم نه کړي دي ته داسې موقع نه میلاو شوي چې دا کم اوس سنیټران کله زموږ سره چې اول لاله په 2008 کې نو هغې ته خامخا د پیپل پارټۍ ګورنمنټ و نو څه نه څه کېده همدغه باغ ټاون والا بنګلې او داسې څیزونه میلاو شوي. خو د دې نه نیم خبر چې دی اوس ورته بس څه میلاو شوي اوس ریټ هم ډېر سیوا شوی دی او بېګام ناست هره شپه کښېني او هر یو کس خپل کیلکولیټر دی او حساب کتاب شروع کړي. لکه زموږ د وړاندې په 2015 کې د شیرپاو یو لس کسانو خو دغه سنیټر جوړ نه شو او د نور پارټو د چا 15 د هغې جوړ شو. یو دا بله د دغه بکسې نه 8 پرچې سپینې راووتې. د الیکشن کمیشن یې تپوس وکړو چې دا سپینې پرچې چا وراچولې وې وایي چې په دې کې سپینه پرچه خو نه وي که نه دا محدود ووټونه دي که نه چې یعنې ستا 105 140 دا ووټونه به ډېر اهم د افغانستان طرف ته ځو. خو تاسو زما په خیال په سنټ باندې څه وایئ نو د افغانستان زه دا وایم چې زموږ دا کوم الیکشن سیسټم دی چې آیا په سنټ کې یو داسې محدود تعداد کې ووټ اچول او په هغې کې دومره کرپشن کېدل او په هغې کې سپینې پرچې راوتل دا زموږ د نظام او کوم چې حکومت یا کوم زموږ الیکشن کمیشن دی د هغوی په مخ باندې یو څپېړه ده چې زموږ نظام دومره کرپټ دی چې په دغه لیول باندې هم دغه حساب کتاب او یو سړی چې 40 کروڑ روپۍ خرج کوي نو هغه پیسې د کوم طرفه ګټي د دغه حکومت نه ګټي چې هغه د پاټو حکومت دی. نو دا دې څوک نه وایي چې یاره د فاټا والا وایي مغه فاټا والا ته مغه د پاټو والا پیسې ورکوي هغه ته اخلي. دواړه ګناهګار دي، رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي. ښه جي افغانستان له راځو ډېر اهم دغې وفد راغلی دلته په کابل کې د دماکو یو سیریز چلیدو. څه وجه ده؟ ټرمپ پالیسي وجه ده؟ افغانستان خپل حکومت سیکیورټي کرپشن ایشوز خپل منځ کې ایشوز ریجنل کې تاسو څه ګورئ؟ یو خو چې دا وفد کم راغلی دی د افغان پریزیډنټ نه پیغام راوړی و د دې اړخې یو پیغام تللی و د هغې اړخې راغلی و. څه نظر باندې ګورئ افغانستان کې خو چې څه واقع کېږي پاکستان باندې بیم لګوي. خو نن پرون یو اهم خبر مخې ته راغلی و، نن اخبارونو کې هم چاپ شوی دی چې پاکستان 20 ټرریسټان د طالبان افغان طالبان والا او حقانی نیټ ورک والا دا افغان حکومت ته هینډ اوور کړي دي په دې هفته کې. دا خو ډېر پوزیټیو ډیولپمنټ دی که حقانی نیټ ورک او افغان طالبان یې نیولي او هغې ته هینډ اوور کړي 20 کسان. دا فارون افیس پرون ویلي. د دې نه وړاندې تقریبا چې په 40 کسان د مختلف طالبانو مشران افغانستان حکومت ته هینډ اوور شوي او د دې نه علاوه څو ته اکسس هم ورکړی شو چې هغې کې ملا برادر هم شامل خو دا خو د ډېرې مودې دا چې دا وړاندې غوښتنې کړې وې یو د 80 لیسټو بل راته ښکاري د 75 لیسټو هغه خو وړاندیني همغه نمونه چلیږي. لیکن تر څو پورې چې د افغانستان د خصوصا چې د ټرمپ نوې پالیسي راغلې ده په اګست کې نو د هغې نه علاوه د ستمبر نه چې راواخله د جنورۍ پورې چې کوم بریدونه وشو
نو د هغې په نتیجه کې تقریبا چې 105 زره سیویلین خلک چې کوم دی دا پکې هلاک شو او راته ښکاري 10 زرو نه زیات پکې زخمیان شو. په دې کې ماشومان او ټول دغه پکې شامل دي. یو دویم طرف ته چې کوم سنټر اف ګریویټي دی چې موږ وایو چې د افغانستان حکومت د کابل پورې وي، اوس کابل په خپل سیګار ریپورټ راغلی، نن اخبار چاپ کړی سیګار ریپورټ دی، سیګار ریپورټ راغلی په هغې کې څومره چې ټریټري لوز کړی دا 2009 نه را په دې خوا د دې ټریټري 72% نه یې لوز کړی، دا اوس راته ښکاري 56% دوی ښایي چې دومره ورسره پاتې شي، یعنې 20% نه زیاته ټریټري دوی لوز کړه 2015 نه دې خوا ته. د دې نه علاوه چې نور نارکوټکس کوم چلیږي یا خپلو کې رشوت چې څومره دی، ډالري چې کوم چلیږي یا کوم وزیرانو باندې چې کوم د آیا چاینا کې چې کوم میټینګ وشو د درېو ملکونو د هغې څه پوزیټیو آوټکم دی چې د منسټران وزیران چې دا موجوده کوم فشار راغلی کوم په پاکستان باندې فشار او د هغې په نتیجه باندې اوس د افغانستان په حکومت باندې کوم فشار راغلی دی، نو اوس د افغانستان خلک داسې ګڼي لکه دا میچن چې کومه ده دا جنګ چې کوم دی دا چې اوږد کېږي نو دا زموږ سرونه به پکې کرش کېږي. نو د هغې د وجې نه حکومت چې کوم دی هغوی پاکستان دغې باندې سره تعاون کولو ته تیار دی چې یاره د امن لاره کې یو بل سره تکل وکړو او د جنګ لاره پرېږدو او یو بل باندې دا تورونه لګول پرېږدو. ټیک شو زاهد خان صاحب، خو زه یو خبره کول غواړم چې دغه کو چیرې ټرمپ امریکا که دا غواړي چې یاره دا جنګ به د جنګ په ذریعه باندې وګټلی شي نو دغه یو ناکامه فیصله هم ده او پالیسي هم ده. جنګ کې د امن دپاره کوشش علاقهیي سطح باندې زیات شي. د امن لاره خو دومره اسانه نه ده، زموږ مشران ګورئ د امن لارو خبرې کړي دي، د امن لارو خبرې کې خو د جیلونو کې دننه پراته دي، د امن لاره بیا په جنګ کې د امن لاره ایستل. تاسو ګورئ افغانستان کې چې کوم وفد هم راغلی دی بم بلاست هلته هم کې د دې نه مخکې پاکستان کې یو سیریز چلی دی، اوس هلته یو سیریز روان دی چلیږي، هېڅ حل په نظر نه راځي. ټرمپ خو هلته لرې ناستی دی، کله وایي هغه کومه، کله وایي دا پالیسي لري، خو مسله زمونږ د ملکونو زمونږ د دواړو ملکونو ده. ګوره جی دا بدقسمتي ده چې پاول کې د روس جنګ ته موږ ځان ور واچول، نو زموږ مشرانو موږ ټولو چغې والې چې دا اور به دلته بل شي دا بیا د مړ کېدو اور نه دی، دا به ټوله خیټک دی لاندې اوس نن هغه شی روان دی. دوه خبرې دي جی، مونږ آیا مونږ او افغانستان په دې نیکنیتۍ باندې یو بل سره کینو که څوک وفدونه لیږو را لیږو چې واقعي هلته وشي نو هغې الزام ولګوي چې دلته نه وشوه، حقایي نیټورک دی او طالبان شوره ده او دا ده چې دلته وشي نو موږ وایي طالبان ټي ټي پي ده په افغانستان کې ناسته دلته کې واقعیت وشو. آیا د دې خو څه حل لا ونه وته او زما خیال دی چې دا موږ وایو ته مذاکرات او امن، نو دا څه شی دی؟ دا څه انسان دی، څه بلا ده، څه چې دی دا به څوک کوي؟ خو دا به خو ما او تا کوو که نه، امن باندې چې موږ وکینو. زه تا ته ووایم چې دا ګیلاس یې خچن دی دا صفا کا پخپله خو نه صفا کېږي، ټیک شو که نه؟ نو ته به دا وایې چې ته دا پیاله 27 کسان چې ورکړي دا خوشایند خبره ده چې حقاني نیټورک ګوره جي اوس دا څه دا به اوس افغانستان ویلی شي، موږ د دې نه خبر، خو دوه خبرې ده نورې کوم په دې کې. موږ وایو چې هغې نوره ټریټري لوز کړه 56 دغې ته راله، موږ بل طرف ته وایو چې هلته داعش هم شته، چې داعش زموږ هم دشمن دی او د هغې هم دی. او د امریکې موجود خو دا هم بیا تاسو خبره کوئ چې د امریکې په موجودګۍ کې داعش راغلو. دا اوس واورئ جي داسې دا چې دا ټولې خبرې په خپل ځای دي، خو دا راته ووایي چې بیا دا کم ته موږ دوستان وایو نو دا علاقه چې کم د هغې د قبضې نه ووته دا چا په قبضه کې لاړه، دا اوس چا په قبضه کې د افغانستان حصه ته یادوم لازمي خبره ده د طالبانو په قبضه کې ځي، د کم طالبانو په قبضه کې ده، د افغان طالبانو په قبضه کې، د داعش په قبضه کې، د حقاني لږ ودرېږه که نه، چې د افغان طالبان په قبضه کې ده، نو دې مطلب دا دی چې افغان طالبان هم د دغه داعش سره میلاو دی. نه خپل منځ کې جګړه کوي، ګوره په یو خپل منځ کې په یو بل باندې حملې کوي. یاره جي حملې کې کېدي که نه دومره ګران کار نه دی. ایډیالوژیکلي ستاسو خبره ټیک ده چې په یو هر سړی خپل یو شی ساتلی دی، مورچې نیولې ده. صفا به خبره کوو، نیتونه زموږ صفا نه دي، که هغه امریکا ده، که پاکستان دی، که هغه افغانستان دی، او که کې موږ دی مطلب نیتونه صفا نه دي، نیتونه صفا نه دي، هر سړی خپل سړی ساتلی دی او په دغه ځای کې اوسي د هر هغه او په خپل باندې نه ورځي د بل په هغې ورځي او دا جګړه دی. ټیک په دغې خبره باندې ختمو. طارق الله صاحب زما اواز کو تاسو درځي نو یو خو دا ووایئ چې وفدونه ځي راځي نتیجې مخې ته نه راځي، د دې اړخې وفد لاړ شي، د هغې اړخې وفد راشي، تاسو څو وارې په خپل هم په وفدونو کې تللي، څه نتیجې مخې ته نه راځي. او زاهد خان صاحب وایي چې نیتونه د درې واړو ملکونو یو بل ته خراب دي، کو هغه
پاکستان دی کو هغه امریکا ده کو هغه افغانستان دی درې واړه مخلص نه دي ځکه د مسلې حل نه راوځي تاسو څه وایي جی بالکل په دې څلور کاله کې به زه درې ځله افغانستان ته په های لیول ډیلیګیشن کې په خپله تللی یم د هغې د صدر سره د هغې د وزیر اعظم سره د هغې د پارلمان د ممبرانو سره زمونږ غونډې او مذاکرات شوي دي او ټول هم په دې خبره باندې هر سړی دا متفق یعنی د زړه ارمان دی چې په افغانستان کې امن راشي او په پاکستان کې او دا خبره کوي که په افغانستان کې امن نو په پاکستان کې به لازم امن او که افغانستان ډسټرب وي نو پاکستان به اوس خامخا یعنی دلته باړی ګړی دا خو یو انډرسټوډ خبره ده په دې باندې موږ پوه یو خو په دې وخت کې د هغې انټرنل یو داسې جنګ روان ده چې د هغې 40 کاله وشو او هغې کې تقریبا په لکو خلک مړه شو شهیدان شو او نن په هغې باندې امریکا ناسته ده او د هغې ټول هر شی هغې کنټرول کړی دی لیکن د هغې په ضد کې طالبان افغان طالبان د هغې خلاف جنګ کوي د هغې خلاف یو قسم لا سوسایډ کوي د هغې خلاف خودکش حملې کیږي نو تر څو پورې چېرې د دې خلکو په خپله کې د مذاکراتو په ټیبل نه راغلي دیو په ټیبل ټاک دا خبره نه حل کړي نو هغې پورې دلته کې امن مشکل دی ډېره مننه جی ډېره مننه یقینا زاهد خان صاحب وایي چې امن مشکل دی چې څو پورې نیتونه موږ یو بل ته صفا کړي نه زموږ نیتونو کې کوټ دی زموږ نیتونه خیرن دي یو بل ته ځکه موږ د خپل نیتونو وال خورو افغانستان دی کو پاکستان دی کو امریکا ده امریکا